السلام علیکم. د موسم یو نوې میوه راغلی وه او ما هم په اول ځل راواخیستله. نو ما یاره زه دا خورم نو چې یو څو خبرې مې درسره وکړم د دې فایدو باره کې. څنګه تاسو ته پته ده تاسو ته اکثر د میوو د سبزیانو فواید خامخا بیانوم چې تاسو څه نه څه د هغې سره د صحت څه فایدې تاسو ته میلاویږي نو هغه تاسو ته بیانوم. نو دې میوې ته ویلی کېږي فروټره. موږ د عام طور فروټر هم وایو او سره د پاڼو یې راته راکړه وګورئ. نو زما خپل ځاني دا ډېر زیاته خوښه میوه ده فروټر. دا د کینو د مالټې یو قسم دی بس، او د دې فایدې ډېرې زیاتې دي. تاسو ته د دې فایدې ویمه. ګوره یو خو فروټر چې کوم دی لکه دا فروټر وي که دا مالټه وي که کینو وي په کم شکل کې سټرسي فروټ دي ته وایي که نه، ترش میوې. نو دې دا فایدې وي چې یو خو دا سکین کې ډېر ښه کار کوي، د جلد دپاره د څرمنې دپاره. لکه ګوره چې څنګه یخنۍ موسم راشي نو د سکین مسلې ډېرې زیاتې شي، د چا شونډې چوي، د چا مخ چوي، بدن کې خشکي راشي. نو د هغې دوه وجه وي، یو خو ویټامین سی ډیفیشنسي وي، ویټامین سی کمی وي بدن کې، او دویم چې دی د اوبو کمی وي. نو چې کله تاسو هایډریټډ یې مطلب د اوبو مقدار ستاسو بدن کې برابر وي او ستاسو ویټامین سی بدن کې برابر وي نو ستاسو به شونډې هم نه چوي، مخ به هم نه چوي، بدن خشکي به هم نه وي. نو د ویټامین سی دپاره بهترین سورس چې کوم دی هغه د فروټر یا مالټه کینو دی، او د اوبو دپاره هم دا بهتر دی چې اوبو مقدار ډېر زیات سیوای. د اوبو مقدار هم دی ډېر زیات سیوای، اوبو دپاره هم بهتر دی. نو چې تاسو لکه ګوره یخنۍ کې د اوبو طلب کم شي، ګرمۍ کې خو بیا هم د اوبو طلب کېږي، تنده لګي نو خلک اوبه څکي. په یخنۍ کې اوبو طلب کم وي خلک اوبه نه څکي، نظر انداز کوي، نو هغې په وجه مسلې راځي د سکین د قبض. نو چې کله تاسو کینو یا فروټر خورئ نو د اوبو مقدار هم ستاسو بدن کې برابر وي. دویمه ویټامین سی ډیفیشنسي نه وي نو سکین مو تازه وي، فرش په تاسو لګئ، د کریمانو ضرورت پته بیا نه راځي انشاءالله. نو یو خو دا فایده ده د فروټرو. دویم چې کوم دی دا های بي پي مریضانو لپاره، زړه مریضانو لپاره ډېر ښه دی. کم د بلډ پریشر مریضان دي، بي پي های کېږي، یا د زړه مریضان دي، نو دوی کې ګوره پوټاشیم دی، فایبر دی، داسې نور ویټامینز پکې دي چې هغه د زړه صحت دپاره، د زړه پټو طاقت دپاره او د های بي پي مریضانو دپاره ډېر بهترین دی. دغسې د چا کولیسټرول های وي هغې هم د فروټر خوراک کوي، استعمال دی کوي، او ډېر ښکلي دانې دي او ډېر ارزان هم دي، دومره ګران نه دي. په 1.5 روپۍ دا ماته ډېر ښې ښکلې دانې میلاو شي صفا سوتره. نو ضروري نه تاسو په درځنو او په ډېر مقدار کې وخورئ. 2 دانې هم کافي دي، 2 دانې په 1.40 روپۍ 2-3 دانې ښه ښکلي کېږي. نو چې 2-3 دانې تاسو روزانه استعمالوئ نو سکین به مو تروتازه وي، هایډریټډ به مې، تاسو د اوبو مقدار هم برابر وي بدن کې. بل به چې کوم های بي پي مریضان دی دې لپاره بهتر دی، زړه صحت لپاره بهتر دی. دغسې دی کې ویټامین ډېر وافر مقدار کې دی، ویټامین ای چې هغه د بینایي دپاره، د نظر دپاره، د سترګو بیماریانو دپاره بهتر دی. چې هغه ویټامین په بدن کې برابر وي نو سترګو بیماریان نه راځي، او چې کمی وي نو کله دا تاسو وخورئ د ویټامین ای کمی برابرېږي نو سترګو بیمارۍ به انشاءالله ختمېږي دې سره. بل یو دی کې خاصیت دا دی چې چا په ګردو کې کاڼي وي نو هغې د مالټې کینو یا د فروټر استعمال کوي، د دې خوراک ته کوي، نو د ګردو نه کاڼي هم دې سره وځي. ولې اوبو مقدار پکې سیوا دی، بل دی کې پوټاشیم سیوا دی، نو هغه مو د کاڼي د وتو لپاره بهتر وي. کم خلک وزن کمول غواړي نو هغې هم فروټر خوري. فروټر چې هغې خوري نو دې سره به دې کې فایبر ډېر زیات دی، فایبر پکې ډېر دی، نو یو خو به کانسټیپیشن ورته نه کېږي، بل به وزن سره هم کمیږي. نو فروټر خورئ، د دې نه مزه واخلئ. بل دی کې یو بل فایده تاسو ته زه بیانومه چې د فروټر صرف خوراک بهتر نه دی، بلکې د دې دا چلکه چې کوم ده پوستکې دا هم ډېر زیاتې اوبه دي پکې ماشاءالله. وګوره دا روان دي بالکل. تاسو ته ما ذکر وکړو که نه چې اوبه پکې ډېرې دي. نو د دې چې کوم دا چلکه ده پوستکې نو دا هم د دې دا چې وچ کړئ تاسو او د دې نه پاوډر جوړ کړئ او د دې یو پیسټ جوړ کړئ. په دې کې زیتون تیل واچوئ یا ګلاب واچوئ یا پکې د نیمبو به واچوئ یا پکې عام ساده اوبه واچوئ او د دې نه پیسټ جوړ کړئ او تاسو په مخ لګوئ د شپې. نو چې مخ باندې دانې وي یا مخ خشکي وي نو هغه هم دې سره ختمېږي. دویم دی کې دا فایده ده چې دا پوستکی وچ کړئ تاسو او دا پس کروټو باندې بیا کېدی نو کمره کې خوشبو خورېږي، کور کې خوشبو څنګه موږ سپېلنۍ لوګې کوو دا چې پس کروټو باندې ږدئ او نو دې خوشبو ډېر مزېدار وي. زما په خپل ځاني د دې خوشبو ډېره ښه لګي په ما باندې. نو خوشبو سره ذهني سکون هم ملاویږي. د سکین دپاره بهتر دی. د دې پاوډر هم تاسو خوړی شئ، نیمه چمچ تاسو خورئ نو د دې ویټامین سی ډیفیشنسي هم برابرېږي ورسره. نور چې څومره مسلې کم ما ذکر وکړو نو هغه هم په دې د دې چلکه د دې فوټکې چې کوم استعمال دی پوستکي دا فایدې په دې کې هم موجود دي.
نو فروټر خامخا وخورئ، د دې نه فایدې حاصلې کوي. او چې څومره موسمي میوې دي چې څنګه په شروع شي تازه تازه راځي، نو د دې خامخا استعمال کوئ. او چې کله د موسم ختمیږي په اخري ورځو شي، نو بیا د دې استعمال ترک کوئ، د دې استعمال مه کوئ. فایده چې حاصلوي نو چې څنګه موسم میوه راشي هغه دوران کې او د دې منځ کې د دې استعمال ډیر کوئ او خامخا 2-3 دانې استعمالوي، نو دا فایده به تاسو ته ان شاء الله ملاويږي. امید دی ویډیو به تاسو خوښ وي. داسې معلوماتي ویډیوز کتلو لپاره زموږ چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ. ویډیو خپل مرګو سره شیر کړئ چې ایتوم فائدہ ورسي. ډیره مننه. الله حافظ.